دا یو خور سوال کړی دی وی په ما باندې روجې پاتې دي کومو زنانو ته خاص عذر دی د هغې د لاسه د تېر شوي رمضان روجې ما ته پاتې دي او اوس ما ته له اوسه پورې مې نیولي نه دي خو زړه ته مې دا سوچ راځي که چېرته زه په دې حال مړه شم نو زه به ګناهګار یم او که نه او آیا چاته وصیت لیکل پکار دي چې زما طرف نه به روجې ونیسي الجواب اول دا خبره یاده کړئ ګوره کوم ځای کې چې شریعت گنجایش ورکړی چې روژه پرېږده او بیا به یې قضا راوړي نو دا داسې قضا نه ده چې شریعت تا ته وایي چې بس په هغه ټیم به بیا راوړي نه تا ته وایي قضا راوړه څنګه لکه اوس قرآن کې الله وایي فمن کان منکم مریضا او علی سفر په تاسو کې چې څوک بیماري یا په سفري صحیح شو فعدة من ایام اخر دی دې قضا راوړي په باقي ورځو کې کوم ورځو کې چې کله ورته موقع میلاو شو داسې په کوم نه دي چې څنګه د سفر نه راږه بس قضا به راوړي الله وخت ولې خو شمار پوره کول دي که نه نو چې رب العزت خبره کولاو پرېښودې ده او عامه یې کړې ده معنی دا چې دا قضا راوړه په تادۍ سره نه دي دې کې انسان لیټ کېدی شي بل دلیل پې دا دی عایشه رضی الله عنها وایي صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی وی کان یکون علی الصوم من رمضان په ما باندې به د رمضان د میاشتې روجې پاتې وي فما استطيع ان اقضي الا في شعبان اگر روجي وبیا ما کله راوګرځولې شعبان کې یعنی څو میاشتې بعد 11 میاشتې بعد 11 میاشتې بعد ولې الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره مصروف وو د هغه په خدمت کې نو موقع به ما ته نه جوړېده لیټ بشوي په دې کې به شعبان را په بیا په شعبان کې ودی دلیل دی په دې باندې چې د دې دا کار څه دی روا دی او که دا ناروا وي بیا به رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی وي چې ګوره څنګه رمضان تیر شي نو ته ډایرکټ دا روجو قضا را وګرځوه داسې ورته نه دي ویلي نو موږ دې خور ته اولنۍ خبره دا کوو که چېرته تا باندې دا روجي او ته مړه شي نو الله تا نه رانیسي ولې دې نه رانیسي نه وایي موقع ته نه ده میلاو شوي 11 میاشتې عایشه رضی الله عنها تېرې کړي وي یا 10 میاشتې ولې الله نه رانیسي ټیم نه دی مقرر بل دا چې دا ګنجایش چا ورکړی دی الله ورکړی نو الله یې نه رانیسي خو دا یاده کړه چې د بل رمضان د راتلو نه مخکې نیوه غواړي اوس دومره به هم نه لیټ کې چې روجې پاتې شو لیټ کې دغې بل رمضان راغی بیا د هغې پاتې شوي نه دغې ته به هم نه راسي پوه شوي پې که نه اوس یو زنانه د په هغې روجې دي موږ به داسې ووایو چې صرف زنانه ته دا مسله نه راځي د بل دپاره هم یو کس ته په هغه روجې دي او مړ شو د ده د طرف نه به د ده خپلوان څه کوي د فایدې دپاره یاده کوي روجې چې د چا نه پاتې کېږي دا به 2 قسمه خلک دي یو خو هغه انسان دی چې د هغه عذر د مرګه پورې و په دې هېڅ هم نشتي چې دا عذر یې د څه پورې و د مرګه پورې و په دې هېڅ هم نشتي لکه یو سړی بیمار دی د ګردو بیمار دی یا موږ به وایو چې عارضي بیمار شوی خو دومره بیمار شوی چې ډاکټرانو ورته ووایي چې ته روجې مه نیسه او ښه به شي 10-15 ورځو کې به ښه شي د روجې پرېښودې 15 ورځې روجې د پرېښودې خو په هغې پسې بیا بیمار و 10 ورځې او په هغې کې مړ شو ولې بې څه نشته موقع ورته نه ده میلاو شوی او نه د ده په خپلوانو لازم دي چې د ده طرف نه روجې ونیسي یا فدیه ورکړي نه ولې ځکه چې الله یې نه رانیسي هلته موقع نه ده میلاو شوې دویم هغه کس دی چې هغه ته موقع میلاو شوه موقع ورته میلاو شوې ده خو هغه لا روجې نیولې نه وي تر دې چې هغه پکې څه شو هغه مړ شو نو اوس دا روجې په ده دي نو څه به کوي د ده خپلوان شاته چې کوم د ده وارثان دي هغو 2 کاره کولی شي یو دا چې د هرې روجې په بدله کې غریب له خوراک ورکړي دا یو طریقه ده هرې روجې په بدله کې غریب له خوراک ورکړي او دویمه طریقه دا ده چې دغه روجې هغوی د ده له طرف نه ونیسي
حدیث کې راځي من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. یو سړی مړ شو په هغه باندې روجې دي نو د ده کوم خپل چې دی ولي چې دی هغه به روجې ونیسي. صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی. خو بیا دا روجې په دوو طریقو سره نیوی شي. یو کس پوره نیسي، 5 روجې دي او د دوی د یو خپل وي چې زه به دا ټولې ونیسم. صحیح ده. 5 خپلوان ووایي چې موږ به یو روجه ونیسو، دا هم صحیح ده. او حدیث کې داسې راځي د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی، ویو کس راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې وی یا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر. زما مور مړه شوې ده او په هغې باندې د رمضان د میاشتې روجې پاتې دي، زه یې قضا د هغه د طرف نه ونیسم. رسول الله وسلم ورته وایي که ستا د مور باندې قرضه وی چېرته د چا، تا به دا قرضه ورکولی او که نه هغه وي نو فدین الله احق ان یقضى، نو الله خو ډېر حقدار دی چې د هغه قرض واپس ورکړی شي. معنی چې ته د مور د طرف نه ونیسه. دغه شان یو حدیث کې دا راځي چې د بریده رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله وسلم سره موږ ناست وو، دې کې یو زنانه راغله نو هغې دا ووایي چې یا رسول الله زما مور باندې د رمضان د میاشتې روجې پاتې وي، افاصوم عنها، زه یې د دې مور د طرف نه ونیسم؟ رسول صلی الله علیه وسلم صومي عنها، ویې نیسه. بیا هغې ووایي یا رسول الله هغې حج هم نه و کړی، افاحج عنها، د هغې د طرف نه حج وکړم؟ رسول صلی الله علیه وسلم حجي عنها، د هغې د طرف نه حج وکړه. پوه به شوئ که نه؟ نو خلاصه دا شوه که چېرته یو زنانه روجې پرېږدي د عذر د لاسه، بیمارۍ د لاسه، نو هغه را روان رمضان پورې چې کله نیسي ودې نیسي، خو د روان رمضان نه دي هغې نه مخکې دې ونیسي. که منځ کې مړه شوه څه پې نشتي، خو خپلوان به دا یا به فدیه ورکوي یا به دا روجې دې طرف نه نیسي. والله